سلامونه احترامات او نیکی پیرزوینې مې ومنئ. محترم طارق پټان، تاسې ټول له نوم او څېرې سره اشناست دی. هر هغه کس په خاص ډول پښتانه چې سوشل میډیا استعمالوي حتما د طارق پټان له نوم او څېرې سره اشنا دي. شاید ځینې کسان له طارق پټان سره اختلافات ولري، خو ولې اختلافات په خپل ځای دا چې کورنۍ ته یو دروند غم پیښ شوی باید غم شریکي ورسره وکړو. د ویډیو د ثبتولو عمده لامل دا ده چې طارق پټان موږ د سوشل میډیا له لارې پیژنو. زما په شمول ډیرو کسانو شاید ډیر څه ترې زده کړي وي. بیا هم وایم اختلافات په خپل ځای موږ هم ورسره اختلافات لرو، تاسې به هم لرئ په ځینو مسایلو کې، خو ولې له خدمت څخه سترګې نشو پټولی. دا چې طارق پټان هم د سوشل میډیا له لارې پیژندلی و، نو له همدې طریقه د هغه د والد صاحب په مرګ د غم اظهار کوو او د دوی کورنۍ ته صبر جمیل غواړو او والد صاحب ته له الله جل جلاله څخه مغفرت غواړو. نو دا زموږ یو اخلاقي، اسلامي او انساني مسؤلیت جوړېده او جوړیږي چې د سوشل میډیا له لارې طارق پټان سره غم شریکي وکړو او همدغه پیغام ورته وکړم. له تاسو ټولو څخه مو هیله ده چې د طارق پټان والد صاحب ته د مغفرت دعا وکړئ او د هغه چا والدین چې وفات شوي الله جل جلاله دې ورته مغفرت نصیب کړي.